السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو که تاسو په انشوټ کې د خپل مرزي د اردو مزیدار او خوبصورت فونټ اډ کول غواړئ نو دوستان د ویډیو سره پوره وګورئ که ویډیو خوښ شوه نو لایک په ضرور کوئ دوستانو د نور ملګرو سره هم شیر کوئ نو دوستانو تاسو زیات ټایم نه خرابوم راځم ویډیو طرف ته تاسو به سې کار وکړئ چې په خپل موبایل کې کروم براوزر ته راشئ او بیا په هغه باندې کلیک والئ چې کله تاسو په هغه کلیک وکړئ تاسو به دلته سرچ ولیکئ 2021 نیو ټاپ 10 اردو فونټس ها دوستان تاسو به دې ولیکئ او بیا تاسو دا سرچ کړئ تاسو کله سرچ کو تاسو سره داسې لینکونه راوړي دوستانو نو تاسو په اولنی لینک باندې کلیک والئ چې لیکل ټاپ 10 ال ټایم بیسټ اردو فونټس تاسو به دې بیا کلیک والئ ها بیا تاسو سره داسې پیج اوپن شي دوستان دا اوس ګورئ چې لیکل په دې پکچر کې لیکل 10 بهترین اردو فونټس ټیک شو زموږ سره 10 فونټونه راوړي دا کوم چې مزیدار فونټونه دي دوستانو هغه موږ سره راوړي تاسو ګورئ د اولنی فونټ موږ سره د اردو فونټ القلم ټلینار ټیک شو یو دا فونټ ته ورپسې بیا داري دوستانو ټیک شو تاسو سره 10 فونټونه راوړي دي ډېر مزیدار فونټونه دي نو دوستان تاسو چې کوم یو فونټ ډاونلوډ کول غواړئ پر اسکرین یو فونټ ډاونلوډ کوم نو دلته کې سره لاندې ماته د ډاونلوډ اپشن دی نو زه بیا کلیک والم په دې ما کلیک واغستو ها دوستان تاسو سره داسې پیج اوپن شي دی بیا تاسو لګ لاندې راشئ چې کله تاسو لاندې رالئ دوستانو دلته تاسو سره یو اپشن وي ډاونلوډ ناو په ډاونلوډ ناو باندې تاسو بیا کلیک والئ تاسو سره بل کې ډاونلوډ راو یو کینسل دی ډاونلوډ تاسو په سمپل به ډاونلوډ باندې کلیک والئ دا وګورئ دوستانو سره ډاونلوډینګ روان دی ډاونلوډینګ فایل ډیټیل دې زه کلیک کړم تاسو ته چې څونه ام بي دی دا تاسو وګورئ دوستانو موږ سره ډاونلوډینګ روان دی ها دوستانو زموږ دا فونټ چې کوم دا ډاونلوډ شو ها دوستان تاسو اوس مخکې طریقه هم چې دا موږ په انشوټ کې څنګه ریپلیس کوو دوستان تاسو په ذکر وکړئ دا تاسو مکمل ختم کړئ ټول ول تاسو په ذکر وکړئ په خپل موبایل کې پلی سٹور ته راشئ په نو بیا کلیک والئ ها ټیک شو دلته تاسو یې سرچ کې ولیکئ زد آرچیور ټیک شو زد آرچیور به تاسو ولیکئ دا تاسو سرچ کړئ چې کله تاسو دا سرچ کو دوستانو تاسو سره یو داسې اپلیکیشن نه وړي په اولنی باندې تاسو کلیک والئ دا به تاسو انسټال کړئ دوستانو ما سره الریډي انسټال دی ټیک شو نو تاسو کله دا انسټال کړئ تاسو بیا سکرین ته راغلی وي دوستان دا داسې انټرفیس کې وي ټیک شو لکه دا ما سره زد آرچیور دا پروت دی په دې نو بیا زه کلیک والم چې په دې مونږ کله کلیک واخلو دوستانو موږ سره به داسې خپل فون میموري چې کومه دا موږ سره اوپن شي دا فولډر یې موږ سره راوړي دا تاسو کولی چې یو ډاونلوډ فولډر به تاسو وګورئ بیا تاسو بیا کلیک والئ تاسو کله پای باندې کلیک واخلئ دوستان څنګه فونټس چې کوم دی دلته کې موږ سره د زیپ فایل کې موږ سره پروت دی خان دوستان دا وسم ایکستریکټ کوو او دا موږ انشوټ کې موږ څنګه ریپلیس کوو دوستان تاسو په دې فونټ باندې کلیک والئ تاسو سره داسې اپشن نه وړل چې اولنی ویو دی او بل دی ایکستریکټ هیر نو په دې ایکستریکټ هیر باندې تاسو کلیک والئ چې کله په تاسو کلیک واغستو ټیک شو هغه نه پس په دې ریپلیس باندې کلیک والئ ټیک شو هغه نه پس په دې نه بیا تاسو دا تاسو مکمل ختم کړئ تاسو خپل انشوټ ته راشئ انشوټ ته تاسو راشئ انشوټ باندې بیا تاسو کلیک والئ ها دوستان چې کله تاسو انشوټ ته رالئ پر اسکل کې ما اوس یو جمله لیکلې بر تاسو وګورئ د جمله ما لیکلې ډېر راته یادېږي جانان تاسو دوستان دې فونټس ته تاسو وګورئ او دوستان اوس دې ته موږ هغه فونټس ورکوو کوم فونټس چې موږ ډاونلوډ کوو نو دوستان موږ هغه په دې کې ریپلیس کوو دوستان تاسو یې کار وکړئ تاسو سمپل په ایډیټ باندې کلیک والئ هغې نه پس تاسو دلته بره په ډبل ای باندې کلیک والئ ټیک شو هغې نه پس دلته تاسو د تیر نشان دی خو ښکاري دوستانو رایټ سایډ ته تاسو وګورئ د تیر نشان دی نو تاسو بیا کلیک والئ دلته بیا تاسو لاندې په دې اپشن باندې کلیک والئ ها دوستان تاسو سره داسې فولډر راوړي دلته تاسو ډاونلوډ فولډر به تاسو وګورئ په تاسو بیا کلیک والئ دوستان دلته کې څنګه فونټس پروت دی څنګه فونټس دی دوستانو نو په دې فونټس باندې تاسو کلیک والئ داسې تاسو کله کلیک واسو برابر دلته بیا په ټیک مارک باندې کلیک والئ نو دوستان دا وګورئ څنګه فونټ ته ورکړئ شو دوستانو څونه مزیدار او خوبصورت فونټ دی نو دوستانو که دا ویډیو تاسو خوښ شوی دا ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ او د نور ملګرو سره شیر هم کړئ مننه